سلام، وخت مو بخیر. د شمشاد د تاسو د 2 بجو خبري ټولګه ګورئ. نن پنجشنبه د مرحومې یاد جدي لومړۍ او د ډسمبر 22مه نیټه ده. په دې خبري ټولګه کې مو د هېواد سیمې او نړۍ له مهمو مسایلو خبرو خو په سر کې هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرټکو ته. یو شمېر استادانو استعفاوې ورکړې. د نجونو لوړو زده کړو مخالفت ته په غبرګون کې هلکانو د ازموینې صحنې پرېښودې. نړیوال غبرګونونه پراخ شوي. د نړۍ اوس ستر صنعتي هېوادونه د اسلامي امارت پر وروستۍ پرېکړه بحث کوي. له غرب وروسته د اسلامي هېوادونو غوښتنې اسلامي امارت د ښځو تحصیل په اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي. او د اوکراین ولسمشر امریکا ته په خپل سفر کې کانګرس ته تنده وینا کړې. ښه راغلاست بشپړ خبرونو ته. زه یاسمین صافی یم. لوړو زده کړو وزارت وایي د وروستۍ پرېکړې په تړاو به ډېر ژر خلکو ته معلومات ورکړي. د لوړو زده کړو وزارت ویاند ضیاء الله هاشمي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم به نن یا سبا پوهنتونونو کې د نجونو زده کړو ځنډولو په تړاو د وروستۍ پرېکړې په تړاو وضاحت ورکړي. لوړو زده کړو وزارت وړمه ورځ د یوه مکتوب په خپرولو سره د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تر امرساني پورې وتړلې. د اسلامي امارت دې پرېکړې په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه راپارولي دي او دغې پرېکړې د بیرته اخیستو غوښتنه یې کړې ده. د بریټانیا لومړي وزیر د نجونو د زده کړو په تړاو د اسلامي امارت وروستۍ پرېکړه غندلې ده. د بریټانیا لومړی وزیر ریشي سوناک پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د نجونو پلار په حیث د داسې نړۍ تصور نشم کولی چې لوڼې مې له زده کړو بې برخې وي. ریشي سوناک په افغانستان کې د سرپرست حکومت له لوري د نجونو او ښځو لپاره د پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو تړلو ته په غبرګون کې ویلي چې د خپلو لوڼو د پلار په حیث په یوه داسې نړۍ کې د ژوند تصور نشي کولی چې لوڼې پکې له زده کړو محرومې وي. د بریټانیا لومړی وزیر وایي د افغانستان ښځې ډېره وړتیا لري او له پوهنتونونو د دوی راګرځول پر شا تګ لپاره یو لوی ګام دی. بریټانیا وایي نړیوال اسلامي امارت څاري او دوی به د طالبانو کړنو ته په کتو دوی په تړاو قضاوت کوي. د افغانستان لپاره د امریکا شهرزادافر کرن ډیکر د اسلامي امارت وروستۍ پرېکړه غندلې ده. ډیکر پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې موږ افغانان وینو، موږ یې اورو او موږ یې ملاتړ کوو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شهرزادافر وایي د اسلامي امارت له لوري د افغان نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازو تړلو پر وړاندې د احتجاج لپاره د افغانانو یو موټیوالي خوشحاله کړي دي. ډیکر پر خپله ټویټر کې پیغام لیکلی استعفاوې، احتجاجونه، غوسه، ناهیلي او حل د یو موټیوالي قوي احساسات ټولنه او باور دی او دوی یې ویني او ملاتړ یې کوي. ډیکر له اسلامي امارته غوښتي چې له خپلو افغانانو سره مشوره وکړي او لا هم ناوخته دی چې دا پرېکړه بیرته واخلي. د لوړو زده کړو وزارت د وروستۍ پرېکړې په غبرګون کې د پوهنتون ګڼو استادانو استعفاوې ورکړي دي. وروسته له هغې چې لوړو زده کړو وزارت په پوهنتون کې د نجونو پر زده کړو تر امرساني پورې بندیز اعلان کړ، په غبرګون کې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو ګڼ شمېر استادانو استعفا ورکړه. دوی د لوړو زده کړو وزارت وروستۍ پرېکړه غندلې او ظالمانه عمل یې بللی دی او ژر تر ژره یې د بیرته اخیستو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د بېلابېلو پوهنتونونو محصلین د اعتراض په ډول د ازموینو له صحنو وتلي او ازموینه یې نه ده ورکړې. لوړو زده کړو وزارت تېره ورځ د یوه مکتوب په خپرولو سره د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تر امرساني پورې وتړلې چې دې پرېکړې په نړیواله کچه توند غبرګونونه راپارولي دي. خو لوړو زده کړو وزارت وایي د وروستۍ پرېکړې په تړاو به ژر خلکو ته وضاحت ورکړي. د نړۍ ستر صنعتي هېوادونه اسلامي امارت له لوري له پوهنتونونو څخه د افغان نجونو د راګرځولو پر پرېکړه خبرې کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو د بندیز موضوع به نن او سترو صنعتي هېوادونو یا G7 د ناستې په اجنډا کې شامله شي
امریکا، برېټانیا، جرمني، ایټالیا، فرانسه، کاناډا او جاپان د 7 سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انالینا بیرباک پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په کور د افغان ښځو د کینولو لپاره د اسلامي امارت هڅه به بریالی نشي او نړۍ به یې هم نندارې ته لاس تر زنې پاتې نشي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزیف بورل بیا ویلي چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او زده کړو دروازو بندول په نړۍ کې ساری نه لري. ورته مهال د ناروې د بهرنیو چارو وزیره انیکین هویتفیلډ وایي د طالبانو دا اقدام په افغانستان کې د بشر حقونو بحران د زیاتېدو معنا لري. وړمه ورځ د لوړو زده کړو وزارت د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تر امریساني پورې وتړلې چې په نړیواله کچه یې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. ملګري ملتونه وایي اسلامي امارت د نجونو د زده کړو په تړاو تازه پریکړه بیرته واخلي. ملګري ملتونه له اسلامي امارت غواړي چې په پوهنتونونو کې د نجونو زده کړو ځنډولو پریکړه دې لغوه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې دې پریکړې د میلیونونه افغانانو او نړیوالې ټولنې غبرګون راپارولی دی. په اعلامیه کې راغلي چې د یونما دفتر په پوهنتونونو کې د ښځو د ګډون مخنیوی د سرپرست حکومت لخوا د ښځو پر وړاندې د سیسټماتیک تبعیض دوام بولي. لوړو زده کړو وزارت تېره ورځ د یوه مکتوب په خپرولو سره په پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې تر امریساني پورې ځنډولي دي. د اسلامي امارت دې پریکړې د افغانستان سربیره پراخ نړیوال غبرګونونه هم راپارولي دي. سعودي عربستان له اسلامي امارت غوښتي چې د نجونو د زده کړو په اړه خپله پریکړه بیرته واخلي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي د پوهنتون له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو په اړه د اسلامي امارت پریکړه حیران او خواشیني کړي دي. سعودي ویلي دا پریکړه په ټولو اسلامي هیوادونو کې د حیرانتیا سبب شوې ده. په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې له لوړو زده کړو څخه د ښځو منع کېدل افغان ښځو ته د قانوني حقونو چې تر ټولو مهم یې د زده کړې حق دی نه ورکول خلکو ته د امنیت، ثبات، پرمختګ او سوکالۍ له ورکولو سره په ټکر کې دی. سعودي عربستان له اسلامي امارت غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي او د افغان نجونو پر مخ د زده کړو دروازې خلاصې کړي. ورته مهال ترکیې هم د اسلامي امارت له لورې پوهنتونونو کې د نجونو د زده کړو د بندیز پر پریکړې خواشیني ښودلې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي ښوونه او روزنه یو اساسي او بشري حق دی چې ټول وګړي باید د فرصتونو د برابرۍ پر بنسټ له تبعیض پرته ترې برخمن شي. ترکیه وایي په افغانستان کې د خلکو له تمې سره سم له استثنا پرته ټولو نجونو ته د زده کړو حق ورکول د هیواد د هوساینې او راتلونکي لپاره مهم دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په خپره کړې اعلامیه کې ویلي تمه لري چې په دې برخه کې د اسلامي امارت له لورې پر شوې پریکړه بیا کتنه وشي او ژر تر ژره اړین ګامونه پورته شي. اروپایي ټولنه وایي د افغانستان سرپرست حکومت باید د افغانانو د حقونو درناوی وکړي. اروپایي ټولنې ویلي د افغانستان سرپرست حکومت مکلف دی چې د هغو نړیوالو تړونونو او کنوانسیونونو پر بنسټ چې دغه هیواد لاسلیک کړي د افغانانو د حقونو ساتنه او درناوی وکړي. یادې ټولنې په یوه اعلامیه کې په خپرولو سره ویلي چې پوهنتونونو ته د ښځو د ورتګ د مخنیوي په اړه د افغانستان د سرپرست حکومت پریکړه له نړیوالو مکلفیتونو او قوانینو څخه سرغړونه او د ښځو او نجونو پر وړاندې بنسټیز او سیسټماتیک تبعیض دی. اعلامیه زیاتوي چې په نړیوالو تړونونو کې د ټولو لپاره له تبعیضه پرته با کیفیته زده کړو ته لاسرسی شامل دی. دغه اتحادیې ویلي چې هر ماشوم باید له کوم تبعیض پرته لومړنیو او منځنیو زده کړو ته لاسرسی ولري او لوړو زده کړو ته هم باید له کوم توپیر پرته اجازه ورکړل شي. ورته مهال د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي له زده کړو د نجونو محرومول بشر ضد جنایت دی. توماس نیکلسن ویلي روم د اساسنامې له مخې په قصدي او شدید ډول د یوې ډلې یا ټولنې د هویت پر اساس له اساسي حقونو څخه محرومول له نړیوال قانون سره په ټکر کې او هغه د بشریت ضد جنایت دی. نیکلسن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانانو ښځو او نارینهو له حقونو څخه انکار د افغانستان د پرمختګ او ثبات پر وړاندې خنډ رامنځته کوي او هغه له نړیوالو
قانوني مسؤلیتونو څخه سرغړونه ده. د لوړو زده کړو وزارت وړ مورز په یوه مکتوب کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تر امرساني پورې وتړلې چې په نړیواله کچه یې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. افغانانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو غوښتنې لرلې، خو برعکس د ناسو پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړل شوې. دغه پریکړه د لوړو زده کړو وزارت کړې او تر امرساني یې د نجونو تحصیل ځنډولی دی. محصلینې وایي زده کړې اساسي حق دی او اسلامي امارت دې په یاده پریکړه له سره غور وکړي. نږدې 2 کاله پوره کېږي چې افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې. د خلاصون لپاره لا هم غبرګونونو دوام لره چې تازه د لوړو زده کړو وزارت له لوري د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تر امرساني پورې وتړل شوې. له بېګا راهیسې چې خبره سوې یم اصلا نه پوهېږم چې کومسې وضعیت کې ګیر یم. یو ډول له جنسیته، له حالاتو، له ژونده، له قسمته، له واګدار متنفره یم. اصلا نه پوهېږم. غوښتل مې ولوی ژورنالسته جوړه سم، یو محبوبه ژورنالسته جوړه سم. 2 کاله پوهنتون مې ویلی او 2 کاله پاتې دی او شپه ورځ مې همدغه ته کار کړی دی. خپل ټول ژوند مې همدغه ته وقف کړی دی. که زه ژورنالسته جوړه نه سم دا په دې معنا چې ما هېڅ ژوند ونه کړ او زما په رقمه په زرګونه نورې جنایانې چې دغسې هیلې به لري افغانستان کې. نو زه اوس په دې نوم ډېره شرمېږم چې زه افغانه یم، ځکه زما ته بېګا دا احساس وشو چې زه ډېره یو بده یم ځکه چې زه افغانه یم. موږ ته د تعلیم زمینه نه برابرېږي. ولې موږ ته دا زمینه نه برابرېږي؟ په کوم کتاب راغلی چې موږ نشو کولی تعلیم وکړو؟ موږ حق نه لرو چې تعلیم وکړو ځکه چې نجونې یو، بیا د نجونو سره موږ افغانان یو. فریحه او ملګري اوس کابل کې د راتلونکي کانکور لپاره درس وایي. وایي له کله راهیسې چې تازه پرېکړه اورېدلې راتلونکی توره تیاره حساب کړې. امروز وقتی که در کورس رفتیم گفتن که از طرف امارت کورس ها تمام آموزشگاه بسته شده. واقعا بدترین روز زندگی من می بود که من فکر میکردم هیچ وقت نخوادی کار رخ بده که اگر مکتب بسته کردن کورس بسته کنن. بدترین روز زندگی من می بود. ما از امارت اسلامی خواسته داشتیم که استعداد دختران نادیده نگیرن، ما رو اجازه بدن درس بخوانیم. پانتونا رو بسته کردن، کورس ها رو بسته کردن. ما میخواستیم که امتحان بدیم، کانکور امتحان بدیم که امسال رو سر ما بند کردن. ما از امارت اسلامی همین را میخواهیم که ما رو دوباره اجازه بدن که بریم درس خود بخوانیم که چیزی را که میخواهیم در پانتون در او ما کامیاب شویم. ما از خود آرزو داریم، ارمان داریم. ما دختر هستیم، ما رو همیشه استعداد ما نادیده میگیرن. اسما د کابل په یو خصوصي روغتون کې دنده لري. وایي هر ورځ لسګونه داسې ښځینه ناروغان تداوي کوي چې نارینه ډاکټرانو ته ورتګ یې سخته او یا نه وي پکار. د دې په خبره دا هر څه د لوړو زده کړو د بشپړولو له برکته دي. دکتر نباشد پس همی مشکلات خانم ها رو که درک کنه و حل کند. تحصیل برای خانم ها بسیار مهم می باشه به خاطر که باید اطفال خود تحصیل بده و تربیت کنه و یک خانم مثل یک چراغ می باشه که نه تنها برای فامیل خودش مهم می باشه بلکه تمام جامعه را روشن می سازد. له زده کړو بې برخې لکه دا عمر خوړلې میرمن فاطمه نومیږي. وایي که زده کړې لرلې نن به یې د بوټانو پالیش پر ځای دنده لرله. فاطمه وایي شته حکومت دې د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي. اوس وتلی یم دلته دغه کار کوم څنګه وکړم؟ اوس به مې مکتب ویلی وای تعلیم کلی وای اوس به داسې نه وم. زندګي خرابېږي. ګوره مکتبونه د خلاصه کړي داسې نه کوي. څوک د وظیفه لري هغو ته دې هم وظیفه ورکړي. ګوره داسې نه کوي. ګوره مشکلات ډېره سوی ده. د پوهنتون محصلین وایي دوی د ښوونځیو د پرانیستلو په تمه وو خو طالبانو د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. ډېر بد واقع لرلی شي ځکه تقریبا زه خپله د طب پوهنځی محصل یم. ما په د 15 کلنه دوره کې داسې د زنانو داسې مریضۍ ولوستلې چې که احیانا یوه ښځه زموږ ستاسو په ټولنه کې یو زنانه ډاکټر موجود نه وي نارینه ډاکټر ته د هغې مریضۍ د ویلو جرأت نشي کولی. موږ په دې تمه وو چې ښوونځي پرانیستل شي خو دلته اسلامي امارت دا پرېکړه وکړه چې د نجونو پر مخې یا زموږ د خویندو پر مخې دوی پوهنتونونه هم وتړل. زموږ خلاله اسلامي امارت څخه دغه ده چې دوی باید زموږ خویندو ته نجونو ته اجازه ورکړي تر څو دوی زده کړې وکړي. باور دا ده چې کلونه د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل به یوه تاریخي جفا وي هغه چې مسئولي طالبان دي. بسته ماندن مکاتب و بسته نمودن تحصیلات عالی یعنی پوهنتونها برای دختران افغان یک جفای بزرگ در حق ملت مظلوم افغان است. بنان افراد و اشخاصی که
باور ندارن با آینده افغانستان، اونا همچون تصامیم میگیرن تا آینده خانمهای افغان و مردم افغان ناروشن باشه. هڅه مو وکړه د لوړو زده کړو وزارت له مسؤلینو سره په همدې تړاو خبرې وکړو، خو له پرله پسې زنګونو او میسجونو وروسته یې هم ځواب رانه کړ. د لوړو زده کړو وزارت یاده پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه له توندو غبرګونونو سره مخ ده. د لوړو زده کړو وزارت پریکړې له مخې تېره ورځ نجونې پوهنتون ته پرېنښودل شوې. دغه پریکړې ښځینه محصلین او د پوهنتون استادان اندېښمن کړي او له سرپرست حکومت غواړي چې خپله پریکړه بیرته واخلي. کارپوهان او د پوهنتون استادان دغه پریکړه د هېواد په زیان بولي او زیاتوي چې افغانستان به لا منځوي کړي. نن په ټول هیواد کې د نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې. دغه پریکړه د لوړو زده کړو وزارت کړې او تر امر ثاني د ناسو زده کړې ځنډولې دي. په کابل کې د یوه خصوصي پوهنتون محصلینې وایي نن یې ازموینه لرله خو پوهنتون ته د ورتګ اجازه ورنه کړل شوه. بخی که پوهنتون بسته شده دفعتا بسیار وضعیتم خراب شد، اشکایم جاری شد، لرزه در جانم آمد، دست پایم سوز شد. تلفن گرفتم که پیام مدیر ما در گروپ آمده بود که پوهنتون‌ها تا امر ثانی به دخترها بسته شده و هیچ امید نداریم و امروز وقتی که شب ما پیام دیدم تا 20 بار ما پیام خواندیم و هر بار اشک ریختیم و امروز هم دوباره وقتی که اینجا آمدیم ما را اجازه ندادن، دیگه هیچ امید نیست و خلاص دیگه. یو شمېر نور زده کړیالانې بیا وایي د حکومت له لوري د حجاب په هکله هر ډول ایښودل شوی شرط د محصلینو له لوري منل شوی، خو وروستۍ پریکړې حیرانې کړي دي. دوی له دولته غواړي چې د ټولو نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې پرانیزي. بگویم تنها من ای که با چقدر سختی‌های مشکلات قبول کردیم آمدیم یک طرف، ولی که ما مجادله میکنیم گرونی ما این است که یعنی چیه که یک دختر نمیتونه تحصیل کنه. باید حجاب کنیم، ما قبول کردیم گفتیم حجاب میکنیم میاییم، درست است. گفتن رنگ حجاب تن سیاه باشن، همین ما کاملا سیاه پوش آمدیم داخل پوهنتون، گفتیم درست است قبول داریم. گفتن آرایش نکنیم، گفتیم آرایش نمیکنیم. ما تو حاضر بودیم گفتیم حتی اگه ما رو بگوین با چادری بیایم داخل پوهنتون، گفتیم ما حاضر هستیم که حتی او رو قبول کنیم بیایم داخل پوهنتون. دغه پریکړې د پوهنتون استادان هم اندېښمن کړي او وايي د سرپرست حکومت دا پریکړه به د نجونو راتلونکی وننګوي او افغانستان به د نړیوالو له سختو فشارونو سره مخ کړي. دغه پریکړه نه یوازې دا چې په راتلونکي کې د نجونو ناهیلیتوب زیاتوي، بله مسله چې ډیره مهمه ده کډوالۍ به زیاتیږي، ځکه چې ډیر افغانان ما سره په اړیکه کې دي، هغوی وایي چې موږ د خپل لورانې نه پرېږدو چې بې سواده پاتې شي، موږ مجبور یو چې په هرې لارې لاړ شي د افغانستان پرېږدو، چې دا یو بل بحران دی، یو بل ناورین ده. موږ وایو چې په دغسې حساسو شرایطو کې دغسې پرېکړې نور بحرانونه او نور ناورینونه رازیږوي. کارپوهان بیا وایي د پوهنتونونو بندیدل سیاسي کشمکشونو ته لار هوارول دي او د سرپرست حکومت تعامل به نور هم له ځنډ او خنډ سره مخ کړي. دوی وایي حکومت ته پکار دي چې په خپله پریکړه له سره غور وکړي. افغانستان اسلامي امارت نور هم سیاسي لانجې زیاتې کړي، د افغانستان د اسلامي امارت سیاسي تعامل د نړیوالې ټولنې سره او د ملګرو ملتونو سره نور هم له ځنډ سره مخامخ سي. نو ښه به دی چې د افغانستان اسلامي امارت په دې هکله له سره بیا کتنه وکړي. د لوړو زده کړو وزارت د سې شنبې په ورځ یو مکتوب کې د هېواد ټولو دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو او د نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته سپارښتنه کړې چې د نجونو تحصیل تر امر ثاني ځنډول شوی او د ټولو پوهنتونونو مسؤلین مکلف دي چې دغه حکم عملي کړي. د لوړو زده کړو وزارت وروستۍ پریکړې د نړیوالو غبرګونونه راپارولي دي. د اسلامي امارت لوړو زده کړو وزارت د یوه فرمان په خپرولو سره پریکړه کړې چې د ښځینه محصلینو پر مخ به ټولې دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې تر امر ثاني پورې تړلې وي. د لوړو زده کړو وزارت دا پریکړه د کورنیو غبرګونونو ترڅنګ پراخ نړیوال غبرګونونه هم راپارولي او دا پریکړه یې د شرم ډکه بللې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سرمنشي قطر او ګڼو نورو هیوادونو دا تصمیم غندلی او له سرپرست حکومت یې غوښتي چې پر خپله پریکړه له سره غور وکړي. له هغه وخته چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی په دې بهانه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي چې ګواکې د پیل لپاره یې پر نوې طرحه کار کیږي. که څه هم د سرپرست حکومت په لومړیو کې پوهنتونونه هم تړلي وو چې د نارینه او ښځینه محصلینو په جداوالي
او په جلا ټایمونو کې د زده کړو په مهالویش سره بیرته پیل شو. خو له یوه سمیستر دوام وروسته ځینو پوهنتونونو کې د ښځو لپاره جفت او نارینهو لپاره تاک ورځې وټاکل شوې، خو اوس له نجونو هغه 3 ورځو تګ حق واخیستل شو. د اسلامي امارت دغه پریکړې په کور دننه او نړیواله کچه غبرګونونه پارولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بې بنسټه بللې او ویلي دي چې طالبان په دې ډول کړنو نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی او دا چاره به یې بدې پایلې ولري. امریکا د طالبانو هغه بې بنسټه پریکړه په کلکو ټکو غندي چې له پوهنتونونو ښځې منع شوي دي. د نجونو پر مخ منځني ښوونځي تړل شوي او افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړتیا د نورو محدودیتونو لګولو لا هم دوام لري چې له امله یې ښځو خپل بشري حقونه او بنسټیزه ازادي له لاسه ورکړي. زده کړې یو بشري حق دی چې د افغانستان د اقتصادي ودې او ثبات لپاره هم اړینې دي. طالبان تر هغو د نړیوال ټولنې د مشروع غړیتوب تمه نشي کولی تر څو چې افغانستان کې د ټولو وګړو حقونو ته درناوی ونه کړي. دا پریکړه به د طالبانو لپاره بدې پایلې ولري. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر مرستیال مارکس پوزل او د بشري همغږیو مشر رامیز الکبروف هم په دې پریکړه خواشیني ښودلې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان په یوه اعلامیه کې ویلي چې سرمنشي انټونیو ګوتریش د طالبانو په پریکړه اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې دا کار به د افغانستان په راتلونکي ناوړه اغیزه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو په وروستۍ پریکړه سخت اندېښمن دی چې له پوهنتونونو یې ښځې او نجونې بندي کړي دي. سرمنشي یو ځل بیا ټینګار کوي چې له زده کړو انکار نه یوازې د ښځو او نجونو مساوي حقونو تر پښو لاندې کوي بلکې د هیواد په راتلونکي به ناوړه اغیزه وکړي. سرمنشي له طالب چارواکو غواړي چې د ښځو او نجونو لپاره په ټولو کچو کې زده کړو ته د مساوي لاسرسي ډاډ ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو څار ادارې د لوړو زده کړو یاده پریکړه له شرمه ډکه او د ښځو د اساسي حقونو نقض پریکړه یې بللې ده. طالبانو پوهنتونونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګولی دی. دا د شرم ډکه یوه پریکړه ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د زده کړې حق تر پښو لاندې کوي. طالبان هره ورځ دا په ډاګه کوي چې د افغانانو اساسي حقونو ته په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي. ورته مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم د پریکړې ته غبرګون ښودلی او د اسلامي امارت دا کار یې له ټولنې د افغان ښځو د ویستلو دوام بللی او له هغوی غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي. پوهنتونو څخه د ښځو او نجونو د منع کولو پریکړه چې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر لخوا اعلان شوې د زده کړو د مساوي حقونو تر پښو لاندې کولو په تړاو یو بل تاوتریخوالی دی چې دا اصل کې له افغان ټولنې د ښځو ویستل دي. زه پر طالبانو غږ کوم چې ژر تر ژره خپله پریکړه بیرته واخلي. د قطر بهرنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره خواشیني او ناهیلي ښودلې او دا پریکړه منفي او د افغانستان د پرمختګ پر وړاندې خنډ بللې ده. قطر ویلي چې د دوی هیواد هم یو اسلامي هیواد دی خو د ښځو ټول حقونه پکې خوندي دي. هغوی له سرپرست حکومت غوښتي چې پر خپله پریکړه له سره غور وکړي. قطر د افغانستان د سرپرست حکومت په دې پریکړه چې نجونې تر امر ثاني پورې له پوهنتونونو منع کړي ژوره اندېښنه او ناهیلي ښیي. د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې دا ډول منفي پریکړې به د افغانستان په پرمختګ، اقتصاد او بشري حقونو بدې اغیزې وکړي. قطر د یو مسلمان هیواد په توګه چیرته چې ښځې له ټولو حقونو په ځانګړي ډول د زده کړو برخمنې دي د افغانستان په سرپرست حکومت غږ کوي تر څو په خپله وروستۍ پریکړه له سره غور وکړي. د افغان ښځو او بشر حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي د یو لړ ټویټونو په لړ کې ویلي چې طالبانو تر دې دمه د ښځو د محدودیتونو پر سر نږدې 14 فرمانونه خپاره کړي. رینا امیري ویلي چې طالبان د خپلې لومړۍ دورې سیاستونه مخ ته وړي او د فرهنګ او مذهب په نوم خپلې غوښتنې په خلکو عملي کوي. د طالبانو لخوا له منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو څخه د نجونو او ښځو منع کول او د ښځو او نجونو په نښه کول په دې برخه کې د 14 څخه زیات فرمانونه دا شک لري کوي چې دوی د نویو لسیزې سختو پالیسیو ته ستانه شوي دي. نړۍ باید دا هر څه ونه مني چې دا پریکړې یې فرهنګ یا مذهب پورې اړه لري. د افغانستان په تاریخ کې یوازې طالبانو د نجونو د تعلیم د منع کولو سیاستونه پلي کړي دي. د نړۍ په هیڅ مسلمان هیواد کې د نجونو له زده کړو انکار نه دی شوی. نړیوالو بار بار پر اسلامي امارت غږ کړی چې د ښځو حقونه دې ورکړي خو هغوی د نړۍ د غوښتنو او ټینګارونو خلاف پر خپل دریځ ولاړ دي او ورځ تر بلې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه په زیاتېدو دي. غوښتنه دا ده چې سرپرست حکومت په داسې موضوعاتو خپل حکومت نه ننګوي او له نړۍ سره د تقابل پر ځای دې د ښه تعامل لپاره هلې ځلې زیاتې کړي.
د انجونو د لوړو زده کړو ځنډولو پریکړه په کور دننه هم غندل شوې ده. د دې پریکړې غبرګون کې د کابل، کندوز او کندهار پوهنتونونو یو شمېر استادانو له دندو استعفا ورکړې. افغان سیاسیونو او د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو هم د لوړو زده کړو وزارت پریکړې ته غبرګونونه ښودلي دي. پخوانی ولسمشر، پخوانی اجرایي رئیس، د مشانو جرګې پخوانی رئیس او د مالیې پخوانی وزیر د انجونو پر وړاندې د پوهنتون دروازې تړلو پریکړه ننګولې او دا د یو نسل د بې سوادۍ په لاره تګ بللی. د هیواد پرمختګ، آبادي او ځان بسیاینه د دې خاورې د هر بچي، نجونو او هلکانو په تعلیم او زده کړې پورې تړلې ده. د تعلیم مخنیوی نه یوازې د افغانستان ترقي او هوساینې ته زیان رسوي، بلکې زموږ ګران هیواد به د لا ډېرې بېچارهګۍ، بېوزلۍ او پردو ته د لا ډېر احتیاج سره مخ کړي. په داسې حال کې چې د ټولو هیوادوالو غوښتنه د نجونو پر وړاندې د تعلیم او تحصیل د دروازو پرانیستل دي، زه هم د افغانستان د وګړي په توګه غوښتنه او تقاضا کوم چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو د بندېدلو په پریکړه دې له سره کتنه وشي. زده کړې او تعلیم د ټولو افغانانو بشري او بنسټیز حق دی. د افغاني پتمنو او محبوبو خویندو د پوهنتونونو ځنډولو اړوند د سرپرست حکومت تازه پریکړه واقعا خواشینونکې ده. د سیاسیونو ترڅنګ د کرکټ ملي لوبغاړو د حاکم نظام په وروستۍ پریکړه چې انجونې د لوړې زده کړې تر امر ثاني نه کوي هم مایوسه کړي. د علم زده کړه فرض ده. په دې کې شک نشته چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده او دا هم منلې خبره ده چې ښځه د انساني ټولنې بنسټ دی. موږ ټول باید دا ومنو چې زموږ ټولنه او دغه هیواد د میرمنو زده کړو ته هم حیاتي ضرورت لري، ځکه چې د دواړو نارینه او ښځینه په زده کړو او ګډو هڅو د هیواد او ملت روښانه راتلونکي تضمینېږي. یوه باسواده کورنۍ جامعې ته خوشحالي ورکولی شي او د هیواد د ترقۍ سبب ګرځي او ناپوهه ټولنه تل پر جامعه بوج وي. د غبرګونونو لړۍ توده خو خواشینونکي خبرونه بیا له پوهنتونه دا دي چې د ځینو پوهنتونونو استادانو د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې له دندې استعفا وکړي. له همدغه ځای نه وروسته له دې تقریبا زما 4 کاله سو چې زه په دغه مسلک کې یم او په مختلفو پوهنتونونو کې مې درس ورکوه. یو شی کولی شم چې هغه دا ده چې وروسته له دې نه چې زما خویندې نشي کولی پوهنتونونو ته راسي، نو زه همدې تلویزیون نه د خپل استعفا وړاندې کوم. د حاکم رژیم له لوري د ښځینه محصلانو پر وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړلو د لوی الله جل جلاله له لوري دوی ته د ورکړل شوي حق څخه په منکرېدو او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو خلاف د نجونو د تعلیم او تحصیل مخنیوی، د تعلیم او تحصیل اړوند د ټول افغان مسلمان ملت غوښتنې ته د منفي ځواب له امله د اعتراض په ډول نه غواړم چې د رژیم په داسې پوهنتون کې تدریس ته دوام ورکړم چې نجونو ته پکې د زده کړو اجازه نه وي. د پوهنتون د استادۍ نیولې تر امریته مې دنده کړې. د لوړو زده کړو وزارت د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې خپله دنده پرېږدم. د لوړو زده کړو وزارت د حکم پر بنسټ د ښځینه محصلانو پر وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړلو له امله د اعتراض په ډول سر له نن څخه له خپلې دندې استعفا کوم. هیله ده زما استعفا منظور کړئ. له تېرې شپې دا مکتوب لاس په لاس کېږي او حاکم نظام پکې له نجونو غوښتي چې تر امر ثاني د پوهنتونونو ته د زده کړو لپاره نه ځي. ننګرهار پوهنتون طب پوهنځي نارینه محصلینو بیا د اعتراض په توګه له ازموینو ورکولو ډډه کړې او له نورو محصلینو یې غوښتي چې ورته کار وکړي. اوس هم دمه لرو، له دمې وروسته د خبرونو دوام. خبرونو دوام ته راغلی. سیف د چلډرن وایي افغانستان کې 14 میلیونه ماشومان مرستو ته اړتیا لري. د ماشوم ژغورنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې ډیر ماشومان یې بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه ادارې ارزونه ښیي چې په افغانستان کې د اړمنو ماشومانو شمیر 14 میلیونو ته رسیږي او وایي افغانستان د ماشومانو لپاره پر یو بد هیواد بدل شوی دی. د ماشوم ژغورنې ادارې د افغانستان برخې مشر کریس نیماندي وایي ډیر ماشومان د شپې په وږي ګېډه ویده کېږي، میلیونونه نور خوارځواکه دي او ګڼې نورې ناروغۍ لري چې کورنۍ یې د ژغورنې لپاره یوازې هغوی واټونو ته د کار لپاره لیږلی شي. د ماشوم ژغورنې دغه نړیواله اداره د افغانستان په اړه سیاسي ترنګلتیا هم یو له هغو لاملونو بولي چې د بشري مرستو او لاسنیوي مخه یې ډپ کړې ده.
بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د ستونزو حل کې اسلامي امارت او نړیواله ټولنه ګډ مسؤلیت لري. د بهرنیو چارو وزارت وزیر امیر خان متقي دغه څرګندونې د بشر حقونو او ښځو نړیوالو چارو ریاست په نوښت او په افغانستان کې د یونما د بشر حقونو څانګې په مرسته د نړیوالو بشري حقونو قانون او افغانستان په نوم سیمینار کې کړی دی. امیر خان متقي وایي نننۍ نړۍ د یوه کلي په څیر ده چې هر څه یې ګډ دي او د افغانستان د ستونزو په حل کې اسلامي امارت او نړیواله ټولنه ګډ مسؤلیت لري. متقي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بشري مرستو او بشر حقونو موضوعات په سیاسي موضوعاتو پورې ونه تړي. نوموړی وایي بهرنیو چارو وزارت د بشر حقونو موضوعاتو ته د همغږۍ یوه بین الوزارتي کمیټه جوړه کړې تر څو وکولی شي په دې برخه کې ستونزې حل کړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د یونما له ادارې او نورو سازمانونو غوښتي چې د افغانانو ستونزو ته رسیدنه وکړي او د هغوی غږ نړیوالو ته ورسوي. اسلامي امارت وایي د ترمز مزار شریف کابل پیښور ریل پټلۍ پروژې پلي کېدو ته ژمن دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د ازبکستان د ملي امنیت شورا له سلاکاره او د یاد هیواد په بهرني سیاست کې د ولسمشر له ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف او مل پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې اسلامي امارت د افغان ترانس پروژې پلي کېدو ته ژمن او د یادې پروژې د سروې چارې پای ته رسیدلې دي. په دې کتنه کې افغانستان او ازبکستان ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو د ترمز مزار شریف کابل پیښور ریل پټلۍ د کارونو له نړیوالو سره د افغانستان د اړیکو پر پیاوړتیا د لویو اقتصادي پروژو پر ژر پیل او ګډو همکاریو هم خبرې شوې دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ازبکستان څخه غوښتي چې ژر تر ژره د ریل پټلۍ له دغه پروژې چارې پیل کړي چې په پلي کېدو سره به یې افغانستان د اوسپنې پټلۍ له لارې د سویلي او منځنۍ اسیا سره وصل شي. ملا عبدالغني برادر وایي د دغه پروژې په پلي کېدو سره به سلګونه زره کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي او د ترانسپورټ په برخه کې به ګڼ کاري فرصتونه رامنځته شي. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې دوه ماشومان د انسان تښتونکو له منګلو ژغورل شوي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي چې امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې دوه ماشومان د انسان تښتونکو له منګلو ژغورلي دي. د کابل امنیه قومندانۍ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دغه ماشومان د پلچرخي له سیمې څخه تښتول شوي وو چې وروسته په سروبي ولسوالۍ کې د انسان تښتونکو له منګلو وژغورل شول. د مسؤلینو په وینا انسان تښتونکي له سیمې تښتېدلي خو د نیولو لپاره یې هڅې روانې دي. لوګر کې لسګونه کسان له شپږو میاشتنیو مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. د لوګر سیمه ییز مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د یوې همکاري مؤسسې په مالي ملاتړ 120 تنه له 6 میاشتو مسلکي او حرفوي زده کړو وروسته فارغ شول. دغه 120 کسانو د ساختماني برېښنا او برېښنایي وسایلو د ترمیم په برخه کې مسلکي او حرفوي زده کړې ترلاسه کړي چې هر یوه ته یې د 15,000 افغانیو سربیره تخنیکي وسایل هم ورکړل شوي دي. د فراغت په مراسمو کې د لوګر مرستیال والي ویلي چې د هیواد وده او پرمختګ ځوانانو پورې تړاو لري چې دوی یې پوره ملاتړ کوي. په پکتیکا او ننګرهار کې 8 تنه د نشهیي توکو د قاچاق او پلور په تور نیول شوي دي. د پکتیکا او ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي چې له دغه ولایتونو یې 8 تنه د نشهیي توکو د قاچاق او پلور په تور نیول شوي دي. د پکتیکا له امنیه قومندانۍ څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د دغه ولایت په ترو ولسوالۍ کې یو تن له 29 کیلوګرامه خامو چرسو سره نیول شوی دی. ورته مهال د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې 7 تنه له 200 ټابلیټکا ګولیو چرسو او هیروینو سره یو ځای نیولي دي. جوزجان کې 320 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې. د جوزجان چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز شبرغان ښار کې د یونیسف په مالي ملاتړ د اوبو یوې شبکې په جوړولو سره 320 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې شوې. د جوزجان د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست ویلي چې دغه شبکه د شبرغان ښار په بولک قشلاق سیمه کې د یونیسف په مالي ملاتړ جوړه شوې چې پر مټ یې 320 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې شوي. مسؤلین وایي د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د څښاک اوبو نشتوالی د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او اړتیا ده چې دې ته ورته نورې پروژې هم پلي شي. د دغه شبکې چارې د 4 میاشتو په موده کې بشپړې شوې دي.
په پکتیکا کې د 3 میلیون افغانیو په لګښت یو روغتیايي مرکز جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې دغه ولایت د سرحوزي ولسوالۍ اړوند سیمه کې یو روغتیايي مرکز د OHPM موسسې له لوري د شاوخوا 3 میلیون افغانیو په مالي لګښت ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د دغه ولایت روغتیايي مسؤلین وایي یاد روغتیايي مرکز د 2 میاشتو په موده کې جوړ شوی چې ټول اړین امکانات لري. جوزجان کې سلګونه پولیسو ته ځانګړی یونیفورم وویشل شو. د جوزجان امنیتي مسؤلین وایي چې د کورنیو چارو وزارت په لارښوونه یې 1500 پولیسو ته ځانګړی یونیفورم ویشلی دی. د جوزجان امنیه قومندان حفیظ الله پهلوان پولیسو ته د یونیفورم د ویش پر مهال ویلي چې د دغه ولایت په مرکز ولسوالیو کې د مسؤلو او غیر مسؤلو امنیتي منصوبینو د جلا کولو په موخه یې پولیسو ته ځانګړی یونیفورم ویشلی دی. له دې وړاندې هم په بېلابېلو ولایتونو کې پولیسو ته ځانګړی یونیفورم ویشل شوی و. ملګري ملتونه وایي اسلامي امارت د داعش او نورو توندلارو ډلو په ځپلو نه دی بریالي شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نمایندګۍ مشر د دغه سازمان امنیت شورا غونډې ته د ریپورټ وړاندې کولو پر مهال وویل د افغانستان اوسنی نظام نه دی توانېدلی چې د ترهګرو ډلو خلاف د ډاډ وړ مبارزه وکړي. روزا وطن بایوا د ښځو زده کړو او د کار حقونو په برخه کې لا شاته تګ هم د اندېښنې وړ بللی او زیاته کړې ده چې په دې برخه کې لګېدلي محدودیتونه د منلو وړ نه دي. په افغانستان کې یونما مشر د اداري فساد د کچې راټیټېدل ستایلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نمایندګۍ مشر روزا اوتونبایووا د دغه سازمان امنیت شورا غونډې ته د افغانستان په تړاو خپل وړاندې کړي ریپورټ کې ویلي چې د افغانستان اوسنی حکومت د داعش او نورو وسلوالو ډلو په ځپلو کې بریالی نه و. اوتونبایووا ویلي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د ډاډ وړ نه ده. طالبان پر واګ ولکه لري خو نه دي توانېدلي چې د ترهګرۍ ډلو خلاف د ډاډ وړ مبارزه وکړي. په دې وروستیو کې د داعش خراسان څانګه چې له توندلارې اسلامي دولت نومې ډلې سره تړاو لري د روسیې او پاکستان په سفارتونو پر هغه هوټل بریدونه وکړل چې چینی وګړي پکې میشت وو. خو اسلامي امارت بیا ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې هیڅ داسې ترهګره ډله او تحرک ځای نه لري چې امنیت وګواښي او له افغانستان نه نړۍ ته ګواښ پیښ کړي او په دې برخه کې زیات جدي دي. دلته یو مرکزي نظام رامنځته شوی او پر ټول هیواد کنټرول لري. د هیواد ټول سرحدونه او قلمرو تر خپل کنټرول لاندې ده. دلته هیڅ نوع ډله یا کوم تحرک شتون نه لري چې هغه د یو ثابته نقطه ولري، یو فزیکي شتون دی ولري او هغه د تعدید متوجه کړي نورو ته. او اسلامي امارت هم د خپلو هغو اقداماتو له مخې ځکه چې د هیواد امنیت تامین شي او هم له هیواد څخه بهر بل نورو هیوادونو ته زیان ونه رسیږي، جدي ده او قاطع ده په دې برخه کې. په کابل کې د یونما مشرې د ښځو د کار او زده کړو د حقونو په برخه هم اندېښنه ښودلې او زیاته کړې چې پر دوی لګېدلي محدودیتونه د منلو وړ نه دي او په دې برخه کې په پرمختګونو ټینګار کړی دی. د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کېدل د افغانستان یو بله ننګونه ده چې د زده کړو، کار او فردي ازادیو په برخه کې پر افغان میرمنو د طالبانو له لورې لګول شوي محدودیتونه د منلو وړ نه دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ریپورټ د وړاندې کولو پر مهال اوتونبایووا د افغانستان ګڼو ولایتونو ته د خپلو سفرونو په تړاو هم معلومات ورکړل چې په وینا یې افغانان له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي او د ژوند لومړنیو اړتیاو ته لاسرسی نه لري. څه چې پر ما زیات اغیز وکړ هغه د افغانانو بدمرغي وي چې څومره په بېوزلۍ او بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي. د دغو لیدونو پر مهال ډیرو راته ویل په سختۍ ژوندي پاتې دي. په غونډه کې د ناروې بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانانو سره بشري مرستې زیاتې کړي. په سخت ژمي کې خلک له لوږې او سړې هوا سره مخ دي. افغانان له یو بل سخت ژمي سره مخ دي. خلک له وږو او څړګالي د افغانستان 2% وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا حالات په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډیر سخت دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ډیورن کرښې ته څیرمه د افغان ځواکونو او پاکستاني پوځ ترمنځ د نښتو پر زیاتوالي هم اندېښنه وښوده. د یونما مشرې د افغانستان د ټیکاو لپاره د افغانانو ترمنځ خپلمنځي خبرې مهمې وبللې او زیاته کړه چې ملګري ملتونه به په دغه برخه کې لا هم خپلې هڅې روانې وساتي. روزا اوتونبایووا د بشري مرستو د رسولو په چارو کې د اسلامي امارت کړنې وستایلې او زیاته کړه چې ځینې مثبت ټکي هم شته چې اوسنۍ واکمني یې لري چې پر ضدلي جمهوریت په پرتله د اداري فساد کچه د پام وړ راټیټه شوې ده.
اروپایي ټولنه له افغانستان سره 500 میلیونه یورو مرسته کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د راتلونکي کال لپاره له افغانستان سره د 500 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. اقتصاد پوهان سره له دې چې په اوسنیو شرایطو کې دغه مرستې ګټورې ګڼي، خو ټینګار لري چې نړیوال دې خپلې مرستې په بنسټیزو پروژو ولګوي. اروپایي ټولنې تازه له افغانستان سره د 100 میلیونو یورو مرسته اعلان کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې امنیتي سلاکار کندهار ولایت ته د خپل سفر پر مهال له ځایي چارواکو سره ژمنه کړې چې راتلونکي کال کې به له افغانستان سره 500 میلیونه یورو مرسته وکړي. ټاکل شوی چې دغه مرسته د افغانانو په لومړنیو اړتیاوو ولګول شي. اروپایي ټولنه به په راتلونکي 2023م زیږدیز کال کې له افغانستان سره 500 میلیونه یورو مرسته وکړي او پر مهمو برخو به ولګول شي. اقتصاد پوهان بیا په اوسنیو شرایطو کې مرستې مهم یادوي، خو زیاتوي چې یوازې مرستې نشي کولی چې د افغانانو اقتصادي وضعیت ته بدلون ورکړي. د دوی په باور که دغه مرستې په تولیدي اقتصاد ولګول شي نو خلکو ته به د کار زمینه برابره شي. یوازې مرستې نشي کولی چې د یو هیواد اقتصادي وضعیت بدلون کړي او یا هم په هیواد کې د بشري ناورین سره د مبارزې یوازینۍ وسیله وي. د دې ترڅنګ که دغه نړیوالو مرستو لړۍ په تولیدي اقتصاد باندې او یا هم په هغه پروژو باندې چې هغه زیربنایي پروژې یې وکولی شي خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي، دا هم کولی شي چې د اقتصادي وضعیت په بدلون کې او د غربت په مهار کې یو مهم رول ولوبوي. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې له افغانستان سره به یې مرستې اوږدمهاله وي او په اوسني وضعیت کې به افغانان یوازې پرېنږدي. له هغې وروسته چې جمهوریت سقوط او امارت واک ته ورسید، افغانستان د نړۍ له سختو اقتصادي بندیزونو سره مخ دی چې دغو بندیزونو د افغانانو ژوند سخت کړی او میلیونونه افغانان له سخت بشري او اقتصادي بحران سره مخ دي. اسلامي امارت 2 امریکایي وګړي له زندان آزاد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان رسنیو ته ویلي چې دغه امریکایي اتباع پرته له کومې معاملې خوشي شوي دي. اسلامي امارت تر اوسه د دغه امریکایي اتباعو د خوشي کېدو په تړاو څه نه دي ویلي، خو کارپوهان وایي دا ډول اقدامات کولی شي د کابل او واشنګټن ترمنځ اړیکې ورغوي. طالبانو 2 هغه امریکایي وګړي آزاد کړي چې له تیرو څو میاشتو په کابل کې بندیان وو. د دې 2 امریکایي وګړو په اړه د افغان حکومت امنیتي او کشفي ادارو څه نه دي ویلي چې ولې یې نیولي وو. د امریکایان د فلم جوړولو په موخه راغلي وو چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري د کار کولو جواز یې هم لاره. د افغانستان لپاره د امریکا استازي په دې تړاو خوښي ښودلې. د امریکا متحده ایالات نن د هغو 2 امریکایي اتباعو د خوشي کېدو هرکلی کوي چې په افغانستان کې نیول شوي وو. موږ د دوی ښه روغتیا او د دوی کورنیو ته د خوندي ستنېدو لپاره مرسته کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې دغه بندیان امریکا ته د ښه نیت له مخې آزاد شوي دي. نیټ پرایس ویلي نه یې پیسې ورکړي او نه هم کومه بله معامله شوې. طالبانو او امریکا ترمنځ د بندیانو د تبادلې اړیکې له پخوا شته. یوازې په 13 سپټمبر میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2 بندیانو د تبادلې له مخې حاجي بشر نورزی له امریکایي وګړي مارک فریریک سره په بدل کې خوشي شو. کارپوهان وایي دا ډول اړیکې طالبان او امریکا سره نږدې کولی شي. که موږ وګورو د طالبانو ډېرې ستونزې او جګړې د امریکا د متحده ایالاتو سره وې او دوی بیا په ضمن کې پټې او ښکاره لیدنې کتنې او اړیکې هم ورسره لري چې په تیر وخت کې هم د دوی اسیران په ډېر احترام سره بیرته امریکا ته خوشي کړي دي او برعکس افغان اسیران به حلالول او وژل به. اوس چې تازه د امریکا 2 اسیران بیرته ورسپارلي دي، د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت په کتو دا یو ښه کړنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن څه موده وړاندې ویلي وو د امریکایي وګړو د خوشي کېدو په تړاو دوی طالبانو سره اړیکه کې دي. طالبان چې د نړیوال مشروعیت په دورشل کې دي هڅه کوي امریکا او نړیوالې ټولنې سره ښه رابطه جوړه کړي. ویل کېږي چې په دې ورځو کې طالبانو 2 کسه امریکایي بندیان خوشي کړي دي او امریکایان وایي چې دا د ښه نیت په خاطر باندې خوشي شوي دي. طبیعي ده چې دا د اړیکو د حد اقل د اوسنیو اړیکو د ساتلو لپاره یو ښه ګام دی چې تر دې بدتر نشي اړیکې. په داسې حال کې چې موږ اورېدل کېږي چې ملل متحد کوم نماینده ویلي دي چې دا اړیکې
خړپړ کېدای شي او په افغانستان باندې مرستې کمیدلی شي. اسلامي امارت تر اوسه د دغو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو په تړاو څه نه دي ویلي، خو ویل کېږي چې دغو امریکایانو په افغانستان کې په یو مستند فلم کار کاوه او شاوخوا 4 میاشتې وړاندې کابل کې نیول شوي وو. د طالبانو له بندخونې آزاد امریکایان اوس مهال قطر ته رسېدلي او له هغه ځایه به امریکا ته انتقال شي. د امر بالمعروف وزارت سرپرست کاپیسا کې له ولسونو وغوښتل چې د نظام ننګه وکړي او د بهرنیانو په تبلیغاتو دې باور نه کوي. شیخ خالد حنفي وویل بهرنیو کړیو په تیرو 2 لسیزو کې په فکري تغییر کوښښ وکړ. نوموړي افغانستان کې ټول خلک پرګنۍ یو شان وبللې. کاپیسا ولایت خلکو ته په وینا کې د امر بالمعروف وزارت سرپرست له دوی وغوښتل چې د نظام ننګه وکړي. شیخ خالد حنفي څه باندې یو کال کار بریالی بولي او وایي چې په کور دننه یې د ډیرو منکراتو مخه نیولې ده. همین 20 سال گذشته 45 کشورهای کفار امریکا و جمع ناتو کوشش نمودند که اینجا حمله فکری را کنند. تنها حمله فیزیکی نبود، اینجا حمله فکری و تجاوز فکری کردند. جامعه ما شما را تخریب ساختند از جهت عقیده. این تو منکرات نمانده بود در دنیا که یا آن منکرات را در کشور مقدس ما شما یا تطبیق کردند. په کابل کې ښځینه پانګوالو لخوا سوداګریز نندارتون جوړ شو. ښځینه سوداګرې او صنعتکارانې وایي یاد نندارتون یې د افغاني تولیداتو د بازار موندنې په موخه جوړ کړی دی. یاد نندارتون کې افغاني کالي، لاسي صنایع او د افغانستان تولید خوراکي توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. کابل کې د میرمنو لخوا د کورنۍ تولیداتو نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون کې افغاني تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي. ښځینه سوداګرې چې یاد نندارتون کې ګډون کړی د کورنۍ تولیداتو لپاره یې مهم بولي او وايي موخه یې دا ده چې افغاني تولیداتو ته به نړیوال بازار پیدا کړي. نمایشگاه دائمی اتاق ما به خاطر برگزار کردیم که خانمایی که عضو اتاق تجارت صنایع زنای افغانستان هستند ما بتوانیم که چه قسم برای زنها دونر را جذب کنیم، ما چه قسم بتوانیم که برای زنها اسپانسر بگیریم. زمانی که هر کسی که به از این نمایشگاه دیدن کنه واقعا اونا میفهمند که در اینجا اینی خانم‌ها واقعا تولیدات دارن، اینا راستی کار میکنن، زحمت میکشن، یک کارگاه تولیدی دارن و میتونن که اینا صادرات داشته باشن، میتونن که فروشات مارکت های داخلی داشته باشن یا بیرون از افغانستان داشته باشن. زنه اتاق ته مونږ ډیر نیت لرو. اوس تاسو پیږئ چې دا ډیر وطن کې هر څه سره بدل شول، سره په بل لاړ شول. اوس په پکارو لکه نن دا دړه خلاص شو، نور دړه بخلصو. مو ترکی سره خبرې کړې دي. نیت مې ده چې دغه اتاق هغه ځای کې رجسټر شي. کاناډا سره، استرالیا، ایمو دوری زیبات سفر د سریلانکا ته ولته څم که خیر وي او 21 د جنوري بنگلاديش ته سفر ده. د نندارتون ګډونوال یې خوښې دي، خو له دولت د لا زیاتې پاملرنې او د دوی په لاس جوړ شویو صنایعو ته د بازار موندنې غوښتنه لري. فروشات ما فعلا کم است، در داخل کابل کم است. ما دوران جمهوریت دوران که بود فروشات داشتیم، اما حال فروشات ما کم است. ما کوشش میکنیم که بازاریابی کنیم تا که بازار پیدا کنیم، تا که مردم مشتری های ما را پس پیدا کنن. نیک از طریق فروشات ما حال از طریق آنلاین، از طریق تلفن، از طریق وایبر و واتساپ. تولیدات ما که از قبیل گندهای افغانی است. دستکول است، دستکولای چرمیز، بوتای چرمیز، چرم وطن ما است تولید میکنیم و خواست ما از دولت امارات اسلامی است که بازارهای دائمی را بر ما ایجاد کنه تا بتانیم محصولات خود به فروش برسانیم و نمایشگاه های خارجی را بر ما دایر کنه که ما بتانیم محصولات خود به کشورهای خارجی انتقال بدیم. و یک مکانی که است باغ زنانه شهرآرا است، او را باید از برای خانم‌ها باز کنند. خانم‌های تجارت پیشه به وجه احسان خود کارهای خود درست پیش ببرند. روانه میاشت هیواد کې د نړیوالو نندارتونونو سربیره د دریم نندارتون دی چې د کورنۍ تولیداتو د لوړولو او ورته د بازار موندنې په موخه جوړیږي. په ټوله کې د ښځینه سوداګرو غوښتنې له دولته د دوی ملاتړ او تولیداتو ته یې ملي او په نړیواله کچه د بازار پیدا کېدل دي. د ځمکو د غصب مخنیوي کمیسیون مسؤلین وایي زرګونه جریبه ځمکه یې له غصبه راګرځولې ده.
د یاد کمیسیون مسؤلین د هرات، فراه، غور او بادغیس ولایتي چارواکو سره لیدنه کې ویلي چې د ټول هیواد په کچه یې د دولتي ځمکو د غصب مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. دغه کمیسیون تر اوسه سلګونه زره جریبه ځمکه له غصبه ګرځولې او پلان لري چې په ځینو برخو کې ښارګوټي جوړ کړي. د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو او د غصب مخنیوي کمیسیون مسؤلین هرات ولایت ته راغلي او د لویدیځ زون ولایتي مسؤلینو سره یې وکتل او د غصب د مخنیوي لپاره سیمینار وړاندې کړ. مسؤلین زیاتوي چې ولایتي کمیسیونونو ته ټول امکانات برابر شوي او د غصب شویو ځمکو د راګرځولو لپاره کار پیل کړی دی. د دې کار لپاره اسلامي امارت پوره آمادګي نیولې ده او د دې لپاره یې مقرره جوړه کړې ده، لایحه یې جوړه کړې ده، کمیسیون جوړ کړی ده او د سیمې او دغه رنګ د هیواد د څلور ولایتو په سطح باندې تخنیکي هیئتونه ترتیب کړي دي. نو ټول هغه لازم ظروف برابر کړي دي په دې خاطر باندې چې دلته اوس عملی ګامونه اوچت کړلی شي. د دغه کمیسیون غړي زیاتوي اسلامي امارت په پام کې لري چې په دغه ځمکو کې تاسیسات جوړ کړي او له دې سره به د هیواد اقتصادي برخه کې پرمختګ راشي. که اوس هم موږ له مځکو نه مؤثره استفاده وکړو، هم د ښارسازي په برخه کې، هم د زراعتي پروژو په برخه کې، هم د صنعتي پارکونو له لارې موږ کولی شو چې موجود انسانان چې دلته اوسېږي دغو ته ټولو ته هم کار پیدا شي او هم هغه د دولت بودیجه هغه تیر تامین شي. په دغه شل کلنه دوره کې د حالاتو کې د خلا چې راغلې وه غاصبینو او نور اشخاصو عمدن یا سهون د خلا څخه استفاده کړې وه. امارتي ټولې مځکې، عامه، وقفي، بیت المال ټولې مځکې بې له اذنه تصاحب کړي وې. د هرات ولایتي مسؤلین وایي تر اوسه یې زورواکو څخه شاوخوا 199 زره جریبه تاسیساتي ځمکې او 470 زره کرنیزې ځمکې راګرځولې دي او په ټوله کې شاوخوا 200 زره جریبه دولتي ځمکه راګرځولې ده. تقریبا 1,99,000 جریبه مځکه موږ زراعتي ثبت کړې ده او داسې په شاوخوا کې د 4,70,000 مځکه مو 4,70,000 جریبه مځکه هم د دشت او عامه مرعا ده. نو اوس هم ان شاء الله العزیز دا زموږ کار ډېر ښه په چټکۍ روان دی. ما د توسعه تقریبا مکملی از املاک غصبی امارتی و مرعاها و مرعاهای عامه و املاک وقفی که مورد غصب قرار گرفته تقریبا دیتابیس کاملی از اونها تهیه کردیم. و همداراز د دغه کمیسیون مشر د غصب مخنیوي د اسلامي امارت مسؤلیت وباله او د دې کمیسیون غړو ته خبرداری ورکړ چې که مسؤلیت ونه مني له دندې دې لرې شي. زه درته دا وایم چې دا مسؤلیت اوس موږ تاسو غاړې ته راغلی ده، یا د مسؤلیت نه ځان خلاص که یا مسؤلیت ادا که. په همدې حال کې یاد جوړ شوی کمیسیون یوه رسمي جریده هم جوړه کړې ده چې 4.21 مادو څخه جوړه شوې ده. په یاد کمیسیون کې د عدلیې، کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ، ښار جوړونې او کار او ټولنیز چارو وزارتونه او لویه څارنوالي د دې مقررې د تطبیق دنده لري او د مالیې، کورنیو چارو، ارشاد، حج او اوقاف وزارتونه او د ښاروالۍ ریاستونه هغه نور ارګانونه دي چې د دې مقررې په تطبیق کې به مرسته کوي. خبرنامه همدومره و له ملتیا مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.